یاسر ضیا بھائی مو څو اشعار لیکلي دي چې په هغې کې مې ملا سره مکالمه کړې ده. ملا نه مې څو پوښتنې کړې دي او ملا هغې ځوابونه راکړي دي. الله د خیر کړي، داسې نه وي چې څه بل څه. نه، الله د خیر کړي. انشاءالله ملګري سره شریکوه او امید ده چې ملګری خوښ شي. ارشاد بېګا مولا نه مې ډېر ګران تپوسونه کول. مولا د هر یو سوال خپل جوابونه کول. اول تپوس مې ورنه وکړلو د عشق بارې کې. مولا مسکی شول او ویې ویل صدا سړیه که عشق ګناه وه ولې ما به مینتونه کول. زه یې حیران کړم، ما ویل زه اوس ورنه بل تپوس کړم چې اچانک راته مولا د عشق دستان شروع کو. په دې دستان کې صفت د خپل جنان شروع کو. اول مړې سترګې و بیرته سره لوبان یاد کړو. مالا یې هم د مینې تیر هغه دوران یاد کړو. اول مړې سترګې و بیرته سره لوبان یاد کړو. مالا یې هم د مینې تیر هغه دوران یاد کړو. رنګ مې شو زیړ او د لاسونو نه مې دم مهته. بس اچانک مې اسویلی خولې نه یکدم مهته. دی اسویلي سره مې اوښکې له چشمانه لاړې. په مخ مې مړې بهېدلې تر ګریوانه لاړې. ما ورته ویل چې ملا تا چېرته عشقونه کړي، بل دې زما په شانې سوي فریادونه کړي. ملا ویل چې زه خو مینه مجازي نه کوم، زه د الله نه بغیر چاته سوال زري نه کوم. ما ورته ویل چې ملا تا هر په چا مین یې، دومره مې پوه کړه په بنده که په الله مین یې. ملا ویل چې زه په نوم د محمد مین یم، تسبیح په لاس کې ګرځوم په صمد مین یم. زبردست، ډېر ښه. په هغې وخت مې د خپل زړه سره وعده وکړله، د دنیا ښکلیو د یارۍ نه مې توبه وکړله. عدنان صدیق به په دنیا بیا داسې کار نه کوم، د مجازي مینې به بیا چېرته اظهار نه کوم. بیا چېرته اظهار نه کوم. ډېر ښه شعرونه مننه کوم یاسر ضیا صاحب. یو غزل ده چې ته چې اشنا تور پیکې کې لارې جوړوې، بیا زما بې صبره زړه ته چارې جوړوې. ته چې اشنا تور پیکې کې لارې جوړوې، بیا زما بې صبره زړه ته چارې جوړوې. ټول ښکلي خندا کوي خو ستا خندا ته نه رسي. ټول ښکلي خندا کوي خو ستا خندا ته نه رسي. ته خندا ته شونډې مزېدارې جوړوې. بیا دې په نري سلیقه جلو باندې تورې کړې. بیا دې په نري سلیقه جلو باندې تورې کړې. ما کوه د سترګو نه خونکارې جوړوې. زه عدنان یاریږم بیا د مینې داو کې ګیر نه شم. زه عدنان یاریږم بیا د مینې داو کې ګیر نه شم، چې سترګې مې د سترګو خریدارې جوړوې. ډېره مننه، ډېره شکریه.